د کہانی شروعات کیږي د دوهمې نړیوالې جګړې نه. شوروي پوځي دوه وړې پیشوګانې د ټانک لاندې وروغورځوي. کله چې پوځي سپي دغه پیشوګانې ولیدلې نو د پړي نه ځان خلاص کړ. هغه پیشوګانو ته یې ورمنډه کړه. په حقیقت کې د هغه شوروي پوځي د دې کار د کولو یو پټ لامل و، او هغه دا چې هغه خپلو پوځي سپیو ته د دښمن د له منځه وړلو چل ور وښیي. خو د سپیو ملیکان ډېر زیات غوسه شول او د سپیو سره له دې ځایه روان شول. اچناک شوروي افسر هوایي ډزې او د سپیو ملیکانو ته دغه ګواښ ورکړ چې څوک په فوج کې خپل سپی نه پرېږدي نو هغه د سپي ملک به خپله په فوج کې پاتې کېږي او په جنګ کې به برخه اخلي. نو له دې وروسته د سپیو روزنه هلته پیل شوه، چیرې چې دوی ته د ډېر وخت لوږې نه وروسته د ټنګونو نه لاندې خواړه ورکول کېده. دا سپي د ټنګونو د ډرونکو غږونو نه ډارېدل، نو له همدې وجې نه د دوی تر مخ به شپه ورځ ټنګونه روان وو، تر څو چې د دې سپیو دا یره ختمه شي. د دې سختې روزنې لامل دا و چې په دې سپیو باندې بمونه وتړي او دوی د ټنګونو لاندې منډه کړي. په دې دوران کې د ولکوب په نوم یو سړی هم و چې له خپل سپي سره یې دومره مینه درلوده چې دغه ډول قربانۍ ته یې نشو ورکولی. له همدې وجې ده دا پرېکړه وکړه چې هغه د خپل سپي سره له دې ځایه وتښتي. خو هغه افسر په ده باندې ډېر زر پوه شو او افسر هغه ته وویل که چېرته دی وتښتي نو دی به ووژل شي. ولکوف د تېښتې پلین ناکام شو. هغه افسر ته وویل چې زه به د خپل سپي پر ځای جګړې ته ځم. ولکوف تیار و چې د خپل سپي لپاره خپل ژوند قرباني کړي، خو په حقیقت کې ولکوف په دې پوځ کې پایلوټ شو. هغه وایي چې زه مخکې په پوځ کې وم نو زه ډېر سخت ټپي شوم او د ټپي کېدو وروسته هغه په ځنګل کې رینجر وټاکل شو. نو هغه یوه ورځ په ځنګل کې دوه سپي له یو لیونه خلاص کړل او هغه ته د شهزاده نوم ورکړو. ولکوف نه پوهېده چې دغه سپی به زما ژوند بدل کړي. یوه ورځ ولکوف د ځنګل ساتنه کوله د خپل ښکاري ټوپک سره، خو ناڅاپه یو جرمني جاسوس په هغه برید وکړ. جاسوس په هغه پسې چاقو راوباسه او ولکوف یې وغورځوه. په دې وخت کې شهزاده راغی او د جاسوس نه یې لاس وخوړ. بیا ولکوف خپل ټوپک راواخیسته او هغه جاسوس یې ونیوه او دغه جاسوس یې بیا خپل پوځ ته حواله کړ. شهزاده نه یوازې د ولکوف ژوند وژغوره بلکې په اردو کې د ولکوف ډېر زیات درناوی پیدا کړ. له هغې ورځې نه شهزاده ولکوف ډېر ښه ملګري شول. دوی به یو ځای خوراک او څښاک کولو. خو چې کله دوهمه نړیواله جګړه شروع شوه ولکوف د شهزاده سره یو ځای په پوځ کې شامل شو تر څو د خپل هیواد د جرمني نه وساتي. ګرانو کتونکو د دې کهانۍ لومړۍ برخه تر دې ځایه وه. که تاسو غواړئ د دې کهانۍ دوهمه برخه هم وګورئ نو د دوهمې برخې لپاره کمنټ وکړئ. د لویه لا پامان.